یو الګ په خپل خوخه باندې واده وکړو سیو کو واده وکړو پلار او رونه مشترکه تور باندې راغو او هغه رور کلک پکلک باندې وتړو وینو او په الله یقینو کې زما محترمو چې د هغه رور نه په ژوندانه باندې سترګې ویستلې وجه څه ده وی من چې سویو دا رور به هغه کوي کنه دا به په خپله خوښه چلیږي نو شریعت د خپلې خوښې اجازت الګ ته مور کړی دی او جنۍ ته مور کړی دی بالغه جنۍ په خپله خوښه باندې الګ قبلولی شي بالغ الګ په خپله خوښه باندې جنۍ کولی شي خوښولی شي زمونږ دین اسلام زما محترم ډیر بهترین دین دی ان الدین عند الله الاسلام کې جبر نشتا نو دلیل کې ورته دا خبره